د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه وخوښه چې یو کار لا شوی نه وي ته یې تپوسونه کې. نو سعید بن جبیر وایي سعید بن جبیر رحمه الله دا تابعي دی. دی وایي چې په ما پسې یو کس راغی او ما نه یې تپوس وکړو چې ښځه او خاوند دی او د دوی په منځ کې د لعان مسله راغله. لعان څه؟ یعنی دا خاوند په دې ښځه باندې یعنی لیدلی ده چې دا ښځه غلط کار کوي خو ګواهان ورسره پې نشته. بیا هغه لعان دی، قسمونه دي، 5 پیرې د ښځې او 5 پیرې د خاوند، او بیا به دوی د همیشه دپاره جدا شي. نو ما نه چا تپوس وکړو چې دا ښځې خاوند به څه کېږي، دا متلاعنین چې دي ایفرق بینهما دا به جدا کولی شي؟ نو ما ته پته نه وه چې څه ورته ووایم. خیال د سعید بن جبیر ګوډی غټ عالم دی خو ما ته پته نه وه چې څه ورته ووایم. دا لازم نه وي تاسو به د هرې مسلې علم په هر وخت وي. نو وی زه لاړم د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کور ته په مکه کې. بهر وی هلک ولاړو خادم، وی ما ورته وایي چې د عبدالله بن عمر نه تپوس وکړه اجازت دې وغواړي دی راغلی دی. وی ما ته وایي چې انه قائل هغه قیلوله کوي د ماسپښین هغه خوب کوي. وی دغه ټیم کې هغه زما خبره واورېده. نو وی د دنې نه اواز وکړو ابن جبیر د جبیر زوی که. وی ما ورته وایي چې اوجي وی راځه. وی ما ته یې وایي چې ته دا ټیم نه راځې، دا ټیم خو چې ته راغلی څه قیصه به وي. وی ما ورته وایي چې وی چې زه ورننوتم نو هغه ډېر ساده باده پروت و او د سرمن یو بالغ و هغې ته ډډه لګولې وه. وی ما ورته وایي چې ابا عبدالرحمن ابو عبدالرحمن المتلاعنان ایفرق بینهما. ښځې او خاوند په منځ کې چې لعان دا مسله راشي او ثابته شي او دوی قسمونه وخوري بیا به دې نه بعد دا ښځه او خاوند جدا کېږي همیشه دپاره. وی ما ته یې وي سبحان الله تعجب یې وکړو، خبره ورته سره یاده شوه. وی نعم او دوی به جدا کېږي. خو اولنی کس چې د پیغمبر نه دقه شان تپوس کړی و فلان ابن فلان دا پلانې او د پلاني زوی ده د پیغمبر نه تپوس کړی وی یا رسول الله که چېرته موږ کې یو کس خپله ښځه ویني په غلط کار باندې نو دی به څه کوي؟ ځکه که دی خبره کوي نو خو ډېره غټه خبره ده او که غلی کېږي نو د دې نه خو غلی کېده نه کېږي. څه به کوي؟ فسکت النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. څه وخت بعد دا سړی بیا راغی وی یا رسول الله هغه ما چې تا نه څه تپوس کړی و هغه قیصه ما سره شوې ده. الله آیتونه نازل کړو سورة النور کې د لعان والذین یرمون ازواجهم او دغه بیا ځان له مسلې ته موږ دغه مسله نه بیانو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په د اول پیر کې ولېږلی شو یعنې لا شوی نه دی. بله دا چې د شر کار دی سړی یادوي یعنې څومره الله دې به موږ ټولو پردې رواچوي. یعنې ویلو کې هم سړي ته مشکل وي. سړی راشي خپله ښځه د پردي کس سره وي اوس دا قصه شوې نه ده ته سره تپوسونه کوې. کار سپک کار دی دغه دی ته لا تپوسونه مه کوه. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. علما وی لکه امام ابن رجب لیکلي دي وی کریه المسائل وعابها دا خبره یې خوښه نه وه. د الله کارونو ته ګوره چې دقه سړي باندې په خپله دا مسله راغله. نو بیا راغی تپوس یې وکړو بیا الله ایتونه نازل کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسله باندې پوه کړو. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله را روان بیان کې به باقي نور احوال هم بیان کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله غلی کېناستو. خلاصه دا دی چې غلی کېناستو کې خیر او خیر دی، شر پکې نشته الا دا چې ته د دین د خبرې نه غلی شي د حق د ویلو نه غلی شي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته چاړه شیطان ویلی دی. کوم شیطان؟ چاړه شیطان. او نور چې ځای مناسب نه وخت مناسب نه حالات مناسب نه نو غلی کېناسته د ټول نه اوچت صفت دی. الله دې موږ کې پیدا کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.